بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسن یم او د لټون بنیر سره حاضر باور لرم خوشاله وای. خو مې نو وای چې ښه دوست چې وي که نه دا یو ملغلری وي. ښه دوست په کار ده چې موږ خپل کړو او ښه دوست باندې د خپل ځان نه زیات اعتبار وکړو. زما خو ډېر یاران دوستان دي خو زما چې نن کوم دوست تاسو سره متعرفي کوم یو ځل بیا هغه دی د ضلع بنیر علاقې سلارزي د تحصیل ایریا جناب محترم رحیم زاده خان صاحب څوک چې په ګورنمنټ سکول کې ټیچر هم دی چا چې مسافرۍ هم کړي دي څوک چې د تعلیم په حواله د پوهې په حواله یو خپل ځانګړی نوم لري او زما سره په هر وخت کې کومک کړی دی او زما زړه ته ډېر زیات رانږدې دی نو دا دی جناب محترم رحیم زاده خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه حال دی؟ ښه برابر یې؟ ټول د مخکې خو زه تاسو ډېره شکریا ادا کوم او څنګه چې دا خبرې وکړې چې دا زما خوږ ملګری دی نو زه به وایم چې دی مطلب دا زما ډېر زیات خوږ ملګری دی. ډېر زیات څه مطلب و سر جي؟ نو ته ګوړې شکرې نه هم خوږې جي خوږ مې نو جي زه به دا وایم چې یاره زموږ په دې علاقه کې اقبال محسن صاحب الله پاک ډېر غټ صلاحیتونه ورکړي دي. ډېر په سوشل میډیا باندې ډېر زیات مین او د دې قوم د پرمختګ دپاره د ترقۍ دپاره خپلې کوششونه کوي خپل لګیا دی. کوم څیزونه چې کمزورۍ دي په معاشره کې هغه اجاګر کوي هغه موږ ته ښیي ګوته کوي غلطیانې او خپل لګیا خپل کوشش کوي په هغې لږو وسایلو کې چې دلته دونه وسایل نشته دی او په هغې لږو وسایلو کې دی داسې ماشاءالله داسې پروګرامونه کوي او داسې کارکردګي ده چې زه وایم چې دی د لولو چینلو ټي ویانو نه هم غوره دی. هلکه ډېره زیاته مننه. ځکه دی په خپله باندې دی یو کیمرامین هم دی په خپله ایډیټر هم دی او ډایرکټر هم دی او الله پاک ډېر صلاحیتونه ورکړي دي خو بس خو څه ویم هغې فرمان کسته خبره چې بس خو اور خو دې راباندې بل خو ظالم یې هغه ظالمه چې دا دې مو خراب کړي. ښه ډېره زیاته مننه. خو مینوالو دا د دوی مینې زموږ ډېر زیات کمزوري یو. بهر کې په دې موضوع خبرې نه کوو چې یاره زه څونه ښه کار کوم څونه نه کوم دا خو الله پاک ته پته ده. نو خیر مونږ خو به ستاینه خامخا کوو. الله بخیر کړي. ډېره زیاته چې الله پاک چاله صلاحیتونه ورکړي موږ ستاینه کوو. ډېره زیاته مهرباني او ستاسو هم ډېره زیاته مننه. ښه کومه موضوع چې دا لنډه موضوع تاسو په بهر هېواد کې ژوند کړی مطلب دوی په انګلینډ کې ملیشیا کې وخت تېر کړی دی. لږ مختصر تپوسونه ته کوو چې د هغه ځای او د دې ځای په ژوند کې څونه فرق دی او د خپلو کشرانو ته بیا څه میسج لري دغه یو شارټ خبرې اوس. نو زه به دا وایم چې یاره د رزق دپاره انسان په تمام دنیا باندې ګرځي چې کوم ځای کې د الله پاک د چا رزق لیکلی وي هلته به ته راشې. دغه سلسله کې مونږ هم یو 2 ملکونه کتلي دي. یو ملیشیا ته هم تللی یم او انګلینډ کې مې یو 2 نیم کاله وخت کړي دي. نو پښتو کې مونږ وایو که نه وایو هر چا ته خپل وطن جنت دی که نه کشمیر دی ساري نو مطلب چې هر چا ته خپل وطن کشمیر دی نو که ته په هر ځای کې که ته فرض کړه په انګلینډ کې او که ته په ملیشیا کې او لکه مونږ به دا وایو که ته په لندن کې په هر ځای کې تا ته به دا خپل خړ پړ علاقه دا لوټي او دا شګې دا به ځایږي او د ټول نه غټه خبر دا ده چې سړی بل ملک ته لاړ شي پیسې به ته وګټې هر څه به وکړي او ته به ډېر څیزونه به ته لاس کړې ستا د مور پلار د هغو سره ژوند تېرول دا به ته لاس ستا بچي چې دي بچي به ستا نه هغه به ستا په لاس کې نه لویږي ته به پیسې وګټې خو ستا به دا په لاس رانه شي بیا سبا او ته به یو ګمنام انسان یې پیسې به لري تا به څوک پېژني نه. نو زه وایم چې بس خو زموږ مجبوریانې دي خو بیا هم لکه چې چا دلته ګزاره کېږي که نه نو په کار چې په خپل ملک کې خپل علاقه باندې خپل ژوند تېر کړي او لږ ژوند دی دا دونه وسایل دونه دغه نه غواړي چې یاره موږ څومره کوشش کوو که نه چې یاره موږ چې کوم کوشش کوو چې یاره موږ عمر ژوندي یو دې لپاره موږ لګیا یو مسافریانې کوو یاره دولتونه ګټو دا دونه ژوند نه لږ ژوند دی لکه موږ چې صبر وکړو استقامت نه کار وکړو نو انشاءالله زموږ دلته هم ژوند تېرېدی شي او زه د دې ځای د علاقې ژوند لکه یو معمولي ژوند لږه ګټه دا زه د بار ملک د لویو ګټې نه او د دې غټو سهولیاتو نه ښه ګڼم ورته. دلته چې څومره هم دا شاه دي خصوصي طور یا بې پیدې ګرځي سکولونه سبقونه هم نه وایي یا یې ویلي دي مطلب پرېښودي دي دا یې دغه څه میسج لري نو ډېره زیاته. نو میسج دا دی زما چې نن سبا دا ټول هغه چې د زمانه چې دا زمانه ده د ایجوکیشن زمانه ده تعلیم زمانه ده تعلیم نه بغیر ساینس او ټکنالوژي دومره زیاته ترقي کړې ده چې هر څیز هغه ایجوکیشن غواړي تعلیم غواړي
نو تعلیم ډېر زیات ضروری دی، انتهایی ضروری دی. موږ له دې طرف ته توجه پکار ده او موږ ځان د دنیا په ترقي یافته ملکونو کې د قومونو سره ځان شمارل غواړو. نن چې مسلمان په دنیا کې وروسته دی او مسلمان باندې هر ظلم او زیاتۍ روان دی، د هغې مین وجه دا ده چې مسلمانان په ساینس او ټکنالوژي کې ډېر وروسته پاتې شوي دي. نو موږ له پکار چې موږ خپل بچو باندې د دیني تعلیم سره سره جدید تعلیم وکړو او نوجوان نسل له پکار چې خپل وختونه نه ضایع کوي بې فایدې. تاسو ګیمونو کې مثال اخلئ او مطلب دا دی چې دغه هم ضروري دي، خو زیات فوکس چې دی توجه چې دا په تعلیم باندې پکار ده. نور بې فایدې ناسته ولاړه مطلب مختلف قسم نشې تماشې دې نه ګریز پکار دی او دا لږ ژوند دی دا په ښه خندا خوشحالۍ سره تېرول پکار دي او د ځان نه داسې یو انسان سړی جوړ کړي چې سړی د انسانیت په کار راشي، د مسلمانانو په کار راشي، د خپل علاقې، د خپل کور، د خپل ملک په کار راشي. داسې انسان مثلا الو جوړېږي ته تعلیم وکړي او تعلیم ته توجه ورکړي. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مهرباني. ګوره خو مې نول ما تاسو ته ویل چې زما خوږ ملګری د دوی په حواله یعنې د رحیمزاده خان په حواله باندې که زه ډېر لفظونه وکاروم دا به ډېر زیات کم وي. د ما سره یې په سخته کې کومک کړی، د ما سره یې د تعلیمي فنګ په حواله باندې کومک کړی دی، د ما سره یې د هرې پوهې په حواله باندې کومک کړی دی. زما سره زه چې چېرته هم زما ضرورت راغلی دی یا چېرته چکر لیدلی وي زه به څه ویم نو په دغه لیول یې زما سره ډېر ښه ملاتړ کړی دی. نن هغوی چې کومې خبرې وکړې واقعي چې دغه ډېرې اهم او ډېرې ضروري خبرې دي. په آخر کې که یو څو خبرې کول غواړې نو ډېره مننه. زه خو دا ویم چې ده چې کومې دا دومره زما صفتونه وکړو زه خو دونې صفتونو لایق نه یم، خو دا دی په خپله باندې انسان په خپله ښیي او په خپله باندې دا ټول صلاحیتونه دا ټولې خوبې چې دوی وي دا په ما کې نشته، دا په ده کې دي. نو الله پاک ته نور صلاحیتونه هم ورکړي او خدای پاک ته د چې کوم مقاصد دي د علاقې دپاره دی د سوشل میډیا په ذریعه باندې لګیا دی او د کوشش کوي په خپلو لږو وسایلو کې. نو الله پاک ته ډېر توفیق ورکړي او الله دې ورله وس ورکړي چې دی نور هم په خپل فیلډ کې ترقي وکړي او زموږ د دې قوم هم د علاقې چې کوم مسایل دي دا په سکرین باندې راولي او تمام دنیا ته وښیي چې زموږ د علاقه دې څه مسایل دي او د دې د خپلوالي هم دنیا ته وښیي چې یاره زموږ د علاقه څومره ښکلې ده او څومره زیاته ده دې ښایسته ښایسته غرونه او دې ښایسته ښایسته پټي او دا په خپله ټوله دنیا لیدلې ده. خو زه وایم چې بس زموږ د علاقه چې ده زموږ د عمل چې دی بس دا په ژوندوني جنت دی. زه به دا وایم. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مهرباني. خو کوم مینوالو اقبال محسن سره د خپل ملګري رحیمزاده خان صاحب ستاسو نه به اجازت غواړم د یو بل اولاغ په هیله تر هغې دمې ډېره زیاته مننه. خوشحاله راته اوسئ، آباد راته اوسئ. لوی الله پامان.